زما نوم خان محمد دی او زه یم د افغانستان. څلوېښت کاله نه دلته پاتې کېږو او زموږ چې دی دا ټوپو کار دی. تقریبا 25 سالو نه موږ چې دی دا ټوپو کار کوو. یاره دا زموږ چې دی د مشرانو نه چې دی موږ ته پاتې وو او هغې نه موږ دا سټارټینګ واخیستو. نو الحمدلله زموږ پکې خپله استازي هم ده او چې دی موږ سره کارګر هم دي پکې. یاره چې دې کې خو چې دی ډېر قسمونه دي. یو پکې مطلب دا د سپینینګ پکې شته، رنګ هم پکې شته، لکه مختلف رنګونه دي چې موږ له څنګه اډر میلاو شي نو مطلب موږ هغه کار کوو. لکه ریوس او ټک په ټک لکه دې کې مختلف کارونه دي، هغې کې بیا مختلف کارګر دي موږ سره که نه. یاره چې دې کې موږ چې دی مختلف شیزونه استعمالو. هغې کې کمبله ده، بوکرم دی، مطلب د پتلون دی، پینټ دا هم پکې استعمالیږي. دې استرې دي هغه پکې مطلب د استعمالو. دا لکه استعمال شوي کمبلې دي، بار نه راځي، بیا دلته لاټونو والی چې دی راوړي هغو نه بیا موږ جي راوړو. د دې د خرڅ طریقه کار داسې دی جي چې دا چوکیدګر کې دوکانداران دي هغو ته یې موږ چې دی سپورټ کوو، ورکوو هغو له مال. ټیک شوه. هغو موږ ته مختلف اډرونه راکوي. د هغې هلته غټ مارکیټ دی. دا بیا چې دی قسم قسم ځایونو ته چې موږ سره چې دی زنانه هم دې کې کار کوي، هغو هم په کار باندې دي. مطلب د سوالونو منتونو نه چې خلاص دي، دلته موږ سره کار کوي. زما نوم خو اکرام دی او تقریبا زه خو د 8 کالو نه دلته روزګار کوم. اوس دلته دې استاد له راغلی یم او تقریبا داسې هم دا 2 کاله وشو، خو زه شکر دی بس خپل ټیم پکې پاس کېږي او خپل کور سپورټ کوو. 500 مو شي، 600 مو شي، 800 مو شي، بجلي بیا ښه مزدوري کېږي. جی بالکل سټوډنټان هم شته، سکول والا هم شته، کالج والا هم شته. هغه سکول کالج والا چې کوم دي هغه سهار سکول کالج له ځي، بیا غرمې نه بعد دلته کار کوي، خپل تعلیم څه خرچه یې هغه هم برابروي، کور هم سپورټ کوي. زما نوم تکبیر دی او زه چوکیدګر کې زما ټوپو دوکان دی. دا کوارټۍ ټوپۍ چې دا تقریبا د 10 کالو نه جوړیږي او ماشاءالله د پروډکټ ښه دی، صفایي هم ښه ده، کوالټي هم ښه ده او خلک یې خوښوي هم. صوبي مختلف اضلاع چې کوم دي، چارسده، نوښار، سوابۍ او داسې سوات دیر طرف ته او د دې نه علاوه هم چې د مدینې ته، مکې ته دې کې ښه کوالټۍ نه جوړیږي، هغې کې فوم ورکولی کېږي. نو هغه ښې ټوپۍ تیارېږي، هغه بیا وینځلو کې بالکل خرابېږي نه. فینیشنګ لحاظ سره هم ښه وي او هغه چې دی بهر ملکونو ته هم ځي، دوبۍ ته هم تللي دي. نور هم چې دی د دې مانګ چې دی ورځ په ورځ پکې ښه والی راځي، ځکه چې د دې ټوپۍ دغه کوالټي ښه ده، خلک یې خوښوي. زه دا ټوپۍ تقریبا 4-5 کالو نه استعمالوم او ډېر بهترینه کوالټي ده او دا اصل کې ډیزاین چې کوم دی د کوارټ والا دی، خو نن سبا بهترین کوالټي همدلته پېښور کې جوړیږي. هره کوالټي بل بوکرم هم پکې ښه استعمالیږي، سلۍ هم ښه بهترین ده او بل کپړه هم ډېره ښایسته ده چې څومره تاسو وینځئ دا واپس نه ویروسیږي. ولې چې دا تقریبا 4-5 سال وشو ماته داسې محسوس نه شو دیږي که نه. او چېرته واده ښاده ایله هم لاړ شي نو ښه ښایسته بهترین ټوپۍ ده او ډیزاینینګ هم پې برابر دی او موز او دست هم پکارېږي ښه ښایسته. سړی پکې لږ صبر ښکاري.